په دې ملک کې تاسو وګورئ په بازار کې به ډمان رواني ډولکی به ورسره او په بانس کې به دوه ټوکرای چولی یو مخ کې به ځوړندي یو برستو ځوړندي یو سپینګیره به پیدا کړي هغه به مخې ته ګډي اکیوي وې سید حسن سرکار دی ډالی پیجان دی اے ډالی اوس وېڅ کسوې د دنیا غونډګان او بدمعشان ور سره روان دي جګړم کوي مرای نه دین نسی فتوام در باندې لګي تو آیا چې کم قوم دا مزاج وي چې د اولیاء مزارات ته په ګډېدو په ډولکو په کنجرتوب رواني دی قوم ته هم خدای پاک خورس خي یا دی قوم ته هم الله تعالی د سکون ژوند نصیب کوي کدا ډمان دومره ښه خلق دی نو تاسو د مور او پلار قبر ته ولې نه بوزئ آخر تاسو کې د چا مړی خو به شوي کنه ټول ژوندي مړی خو به شوي نو تاسو دا ډمان د خپلو مشرانو قبرونو ته ولې نه بوزئ او هلته دبلې او باجې پې ولې نه غږوئ چې دا اولیاء الله تاسو ته دومره سپک او ذلیل ښکاري چې د هغوی په قبرونو باندې تاسو ډمتوبونه کوئ عزیزانو په کلاو غوږ واورئ تاسو د نوتیې خلق ډېر پوه خلق او پوه ځکه یې چې ښځې سره مرابطه ده په کلاو غوږونو واورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان دا دین دی د قرآن کریم فرمان دا دین دی نو د قرآن او د حدیث نه بهر دین شته وی به نشته کنه دین یا قرآن دی او یا حدیث دی دین په اخوا دین نشته ځکه چې دین نامه ده د الله د وینا او دین نامه ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا دین په اخوا دین نشته تاسو راشئ چې وګورو چې قرآن څه وایي قرآن وایي چې که تاسو دا غواړئ چې زمونږ رابطه د خدای سره پیدا شي نو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې کوم شی تاسو ته د خدای نه راوړی دی هغه ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهوا او کوم شي نه چې پیغمبر منې کړي یی هغې نه منې شي نو د پیغمبر وینا دا دین دی داغه منع دا دین دی پیغمبر د قبر متعلق څه ویلی دي د قبر متعلق ویلی دي چې تاسو قبر ته ځئ ځکه چې قبر کتو سره سړي ته تذکره د موت شي مرګ ورته رایاد شي او خپل انجام ورته رایاد شي چې دا حال به یو ورځې زما وي بس دغې نه په اخوا قبرونو د پاسه نورې قصې دا دین نه دی خو دې کې شک نشته ملا خو هر چا سره پیدا کېږي هر چا سره ملا پیدا شي صاحب په قبر زه پنجاب کې پېښ شوی وم یو عرسو تقریر کوي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولیاء باندې به خوف و خطر نه نو دی اوس وایي چې قبر وچ فرشتے آئے حضرت جی دے مرید نو ہتھوں پھڑیاس ان نے ایک تھپڑ لگائی منکر نکیر نو دا خبری دیس دا تاسو منکر شتا دا خلق شتا نا منکر ان نے ایک تھپڑ لگائی اور منکر نکیر نو کہن لگے نا کہ او بے شرما بے حیا کنو تو ہتھوں پھڑے منو سرکار دا سہارا نصیب ہوئے بے حیا ہٹ جا میرے اگوں زوس ناستے لکی خیال کوم چی یا اللہ اس پردہ میں ساتے دا خطول دغا طبیعت خلق دے او دی پسی زمان نمبر دے دسر بوز سے چل کو عزیزانو چل زدہ کئی منگل چل نرز یومن علم سر لس من عقل پکاری بعضی ملیانو کے علم راشی عقل پکی نہیں نو دا سٹی گسی خوری زانم غربی بلم غربی شور اچو کم دلاو کم قوم کی چی عقل بھی اگی اسمان سر خبری کر من کی عقل نشتا
مونږ د ورځې نه بلې له ذلیل، بلې نه بلې له ذلیل، بلې نه بلې له ذلیل، بلې نه بلې له ذلیل. نور قومونه وګورئ، ما د دنیا ملکونه کتلي دي، هر ملک اسمان سره خبرې کوي. او خپل ملک ته چې راشم مونږ د ورځې نه بلې له سپېره شو، ښځې په یو منډې وایي، زامن هم په بلې منډې وایي، لوڼ هم په بلې منډې وایي. اوس خو ښځې خیر ډېرې ایډوانس شوې، ځکه چې باچایي ده. هغه ورځ مې جمعې مونځ کې یو بوډا سړي ته ویم هلکه ښځې نه خو تنګ نه یې؟ وایي چې ملا صاحب ببره شوې ده. اوس سړي سره به زه څه چل کوم؟ اوس حکمت عملی ته ګوره. زما نمبر ورپسې را ما تقریر کې ہوئی چې مولانا صاحب نے اولیاء دے متعلق جڑا بیان فرمایا، بڑا مزیدار، بڑا خوشگوار، فلان فلان. تقریر انہاں دی بڑی مزیدار سی. اس آیت کریمہ دے وچ کا منو ایک لفظ ایک شبہ پیدا ہوا ہے، تے مہربانی کر کے میرے ایک شبے نو بھی دور کر لون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف. عربی وچ لام 4 قسم تے آند ہے، 4 قسم. لائے نفی، لائے نہی، لائے نفی جنس، لائے مشابہ بلیسا. ہو گئی خاور آؤ جی. مولانا چاہتا پوسو کو ویل قل هو الله احد سمانا دا ویلے دے ترجمے پختنہ مکہ و دین کے نقصان رہی. لکه خدا وایي چې زه نه پوهېږم. ما چېرته د اختر مونځ کې ویلي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم ګډوري حلال کړه د قربانۍ غوښې چا وخوړې؟ هلکه پته ولګوئ چې دا غوښې چا وخوړې. دا خبره خوره شوه کیسټو کې، دنیا ته لاړه، خطونه لندن نه، امریکې نه، جرمني نه خطونه راځي چې هغه غوښې چا وخوړې، هغه غوښې چا وخوړې. موږ څه خبرو؟ هلته یو مولانا صاحب ته چا وي چې هغه غوښې چا وخوړې؟ ویل بجلیګر ملا وخوړې. دا څه په غضب اخته یو؟ غوښې چا وخوړې؟ اوس غوښې چا وخوړې؟ نو دا خو په کتابونو کې لیکلي دي چې هغه غوښې څه شوې، خو ته دومره ووایه چې زه نه پوهېږم. که ما ته پته نشته. تاسو خیال راغی داسې خبره شته چې په دین کې نشته؟ داسې شته؟ داسې دفعات شته چې په دین کې نشته؟ اوس ووایه که دیوانی دفعات پکې نه زه مجرم، که فوجداری پکې نه زه مجرم، که 302 پکې نه زه مجرم، که 107 پکې نه زه مجرم. اره دفعه اوس درته وایم چې په قرآن کې نشته او په حدیث کې نشته. اره دفعه. بله خبره ده چې پاکستان بدقسمته ملک دی او د دې هر حکومت چې پرې راغلی دی خدای ذلیل او خوار او تباه او په ذلت تباه کړی. نن د محترم بے نظیر بټو بیان دی چې شریعت بل په اسمبلی کې بچی پیش کیږي، نو دا غل نه لاس پرې کول چې دی دا بے مناسبه دی. نن یعنی قرآن خو ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسب نکالا من الله. قرآن ویلی دی چې غل سړي او غل ښځې نه لاس غوڅ کوي، جزاء بما کسب نکالا، دا سزا ده دغه کسب چې پردی کور د سړی وران کی دا مناسب دی، لیکن غل حرامي نه لاس غوڅول دا بے مناسبه دی. یو غل نه لاس غوڅوم او دې صدر روډ باندې ځوړندوم، که تا په صدر کې د غلا نامه ولیده ما نه دا ګیره کله کوي. نن ستا د ملک پلیت او د لاډ میکالې د انګریز جوړ کړی قانون دی په ملک کې چې هره دفعه پکې بیلیبل ده. هلکه زه غلې وکړه زما کور یې وران کو، اغوستو جامو کې پرېښوم، پولیس یې ونیسي چالانې کی، مجسټریټ ته پیش کی، وکیل ور سره پیش شي جی تعزیرات پاکستان کې دا دفعه بیلیبل ده، د ټراتلبار دفعه اعلان دی. ټراتلبار نو د ټراتلبار دفعه اعلان دی، د هغه ضمانت وشي، بیا توکړي برید ګرځي، پولیس ته وایي څه مو کړه زما دا دی په ضمانت راووت. ټیک ده. او چې لاس ځوړندي چې دا به د غل سزای. نن عرب ملکونو کې امن ولې دی او د غلا نامه څوک ولې نشي اغستی؟ ځکه چې غلطي کړې نه او کلک سر ته هلته والوځئ. تاسو وایئ چې د ملک کې د 10 کروڑو په ځای 1 کروڑ خلک دي وي، خو د سړي زامن دي وي.
نو 10 کروڑه به مونږ څه کو چې د نه سړي زامن دي. تاسو خیال را ملک ټول غل دی. په هر سړک په رڼا ورځ سړي شو کېږي، په رڼا ورځ جیبونه والے کېږي، په رڼا ورځ کورونه ولاړې کېږي، په رڼا ورځ کډنیپینګ کېږي. کډنیپینګ چې وشي بیا ور سره سودا کېږي، 10 لکه راکا، 15 لکه راکا، 3 لکه راکا. هله به سړی درته بیا د پوباندې او د پوکم سوداګانې د ملک مشران ور سره کوي. ما په خدای قسم دی چې زه درته دوی په یو میاشت کې ټیک نه کم، بیا خو نه شوم. یو میاشت تمام سرمایدار چی دی سوڑندوں میں سرلان دے اخپے پاس. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. چاہتا خودے پا لارا پا گاڑی کے دا سبزہ خرسولو اجازت نہ ملاوی گی. ہاں جی، اور چاہتا دے دا غرمی چٹو نہ جوڑی گی چنن بسیب لکم کھانا تیاری گی. رستا پس پیگمو کی پڑیا چو موز بڑندو او دعویٰ دی چکڑے وا، وعدہ دی چکڑے وا چی ہمارا عزم غربت کا خاتمہ. دے دا مانا نو خدا مرک کا چی ورک شئی، دے دا مانا وا چی ہمارا عزم غریبوں کا خاتمہ کہ یہ سب مردار ہو جائیں. مانا دعویٰ تا سولٹا مانا تی واغستا، انجام بخپل گورئی لگیا بھئی. منگا دلتا پدے کے نختیو سے بچے الواشتاو نشتاو، اوڑشتاو نشتاو، زیارتونا منی اے منکرن اولیاوانو نی مندینے. تاسو پیدا دنوتی خلق وہ یہ کڑا کافر ہے، اولیاوانو نی مندا یہ کڑا کافر ہے. وہ کہہ رہے ہو بجلی گرم. دیکھو گورے دین فتوہ تا پوسو کہ یو سڑے داوئی چیز پلانے زیارت نمانم دا کافر کی ہوئے ہیں، کافر کی کہ سڑے داوئی چې دا دیره ټوله زه نه منم پې کافر کېږي، او که سړی داوئی چې زه پیغمبر نه منم، که سړی داوئی چې زه حدیث نه منم، که سړی داوئی چې زه صحابه نه منم، که سړی داوئی چې زه خدای نه منم، نو پاکستان د دې څلورو ډلو نه ډک دی که نه دی؟ او په غبرګو کې نه. نن په پاکستان کې یو مستقله دنیا کار کوي لګیا ده د انکار حدیث په رنګ کې. ستا د پیغمبر حدیث ته د یهودو ډکوسلې وایي، ستا قرآن تا د 1400 کالو زوړ ناول وای. ناول مانا انګریزی کې ناول څه ته وای؟ د کیسو کتاب. مستقله دنیا پکې موجوده ده. ستا په پاکستان کې مستقله دنیا موجوده ده. چا منکرین دي د خدای د وجود نه، خدای نه مني. ستا په ملک کې مستقله دنیا موجوده ده. چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت منکر دي او ځان له خپل پیغمبر پیدا کړي. مستقله دنیا ته خبر نه، مونږ خبر نه، مونږ پالواګانو نختی والکا که یو سړی کې مړی او شو الوای ور سره دیری ته یو نړه د مړی بار را غورځي ته خبر نه. او ظالما د الوا څه داسې شی ده چې منکر نکیر له مخکې رشوت لیږي. تاسو پادیر आवाज کوي اوئ اونو بھی ایک جوڑی دے دے، اونو بھی ایک جوڑی دے دے. جوڑی دی دی ته وای چې روټای لاندې او تاسو منځ کې خو پالواګانو ظالمانو مونږه بدنام کړیو. الواګانی چاو خړې د جلندر مټیایي والا تا تاسو په ایمان وای سحر مليان ډېر ولاړی ک تاسو ورته ډېر ولاړی. ها څوک ورته ډېر ولاړی؟ الواو پړې سحر مليان ډېر اړي او ک تاسو یې لاوري مټیایي والا ته سحر وګورا مليان ولاړی او ک تاسو ورته ولاړی. الوا پړې څوک کړي؟ نو الوا خواره تاسو یې بدنام کړی. مونږ خو چې ته مړ شي تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. مونږ خو چې ستا کور روان شي زمونږ والنګ شي. څلوېښت ورځې فاتحه دا ور سره ترکاری دا او چٹنی دا کبان کسی کب بھی کر دے کبانی او چٹنی مٹنی دا ولی زمون په دماغ کې دا یو شی ناشته چې د مړي دا روح چې دا راضی د کور په دې بنیره ناشتي. نو خزي چې لاس اوچت کی نو هغه فاتحه والی او لاش
उस फातिया लाड़ा दे चा खेटी तशी और वागस्ता चा ताकल उस पदी कौम की दासे हम दे कौम के अकल निश्ते यो खबर पे के दाम फातिया दे मुला खेटे तलाड़ा शी बेख्ती उजन मड़े पास सकई के नास अजीजान अगर मुलाना उस तपोस को अरबी विच लाम 4 किस्म ते आंदे लाए नफी लाए नहीं लाए नफी जिन्स लाए मुशाबे बलैसा ए ला खौफुन दे विचकार ई केड़ा लाम है लाम दे नास तो दासे लो या तोराए वाले वा पंजाबियां दासे तोरे हो मां तो हुई छे छड़ो तुसी मंतिक दियां गल्लां ना करो मौलाना साहब ये मंतिक नहीं है ये अरबी लुगत दी गल है जड़ा आदमी अरबी लुगत नहीं समझदा वो अरबी नहीं समझदा जड़ा अरबी नहीं समझदा वो दीन नु नहीं समझ वो दीन नहीं समझ वही नहीं मैं समझना दीन नु मल अगर तू समझने तो इस मसले दे विचकार मैं ते तू बास अरबी विच कर सी खल्ल माइया बिल अरबिया फी हाज़िहिल मसअला इन तुतीक अगर तेरे में जुर्रत और ताकत है तो इस मसले के विचकार मेरे नाल अरबी विच बात कर कहते मैं अरबी नहीं जानना मैंने कहा तू अरबी नहीं जानना ते तू कुरान नू नहीं जानना जड़ा कुरान नू नहीं जानदा वो हदीस नू नहीं जानदा जड़ा हदीस नू नहीं जानदा वो दीन नू नहीं जानदा फिर मुनकर नकीर देखो तू अंदर किथों चला गई है कि उन्हें थप्पड़ मारा है